سلامونه د پښتو د زده کړې مینوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسیږي. نن مو بیا هم تاسو لپاره یو لنډ متن راوړی دی چې په دري ژبه مو ژباړلی دی. لغتونه هم ورسره شته او د ګرامر برخه هم. هیله ده چې خوښه مو شي. خو د هر څه نه دمخه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کښېکاږئ او دا ویډیو له خپلو دوستانو سره شیر کړئ. راډیو هغه غږیزه وسیله ده چې د هېواد او نړۍ بېلابېلو موضوعاتو او پیښو په اړوند معلومات راکوي. رادیو او وسیله صوتی است که معلومات و موضوعات مختلف و واقعه را در رابطه به کشور و جهان ارائه می کند. زموږ په هېواد کې د لومړي ځل لپاره د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوره کې راډیو په رسمي توګه په خپرونو پیل وکړ. در کشور ما برای اولین بار در دوره پاچاهی غازی امان الله خان رادیو به شکل رسمی به نشرات آغاز نمود. اوس مهال زموږ په هېواد کې بېلابېلې راډیوګانې لکه در حال حاضر در کشور ما رادیوهای مختلف مانند ملی رادیو تلویزیون، شمشاد، آزادی، بی بی سی، آشنا غږ او نور رادیوګانې خپرونې کوي. رادیو تلویزیون ملی، شمشاد، آزادی، بی بی سی، صدای آشنا و رادیوهای دیگر نشرات دارند. موږ ته پکار دي چې د راډیو ښوونیز او روزنیز خپرونې واورو او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلو. بر ما لازم است که برنامه‌های تعلیمی و تربیوی رادیو را بشنویم و در زندگی روزمره از آن استفاده کنیم. خب دوستای عزیز، لغاتش هم متوجه باشین. غږیزه یعنی صوتی، نړۍ، جهان، پیښه، واقعه، اړوند، مربوطه، خپرونه، نشریه و یا برنامه، ښوونیزی یعنی تعلیمی، روزنیزی یعنی تربیوی، ګټه یعنی فایده. دوستای عزیز، امیدوار هستم به این لغات شما جمله جور کنین تا اینکه لغات درست‌تر در حافظتان بانه. میایم به بخش گرامر. دوستای عزیز، بخش گرامر ما باز هم درباره اسم است. نام د جوړښت له مخې پر دوه ډوله دی. اسم از نگاه ساختار دو نوع می باشد. الف مرکب نوم. اسم مرکب هغه دی چې له دوو یا زیاتو توکونو څخه جوړ شوی وي. اسم مرکب او اسم است که از دو و یا بیشتر از دو جزء ساخته شده باشد. لکه سپین بولدک، حسین کوٹ، احمد خالد. دوستای عزیز، مانند سپین بولدک، حسین کوٹ، احمد خالد و یا مثالهای دیگره. مثلا ما به شما میگم شهر نو، کارت نو، دکتر احمد خالد که همش چندین یعنی دو اسم و یا چندین اسم با هم یک جا شده نام یک جای و یا یک شخص گذاشته شده که به این ما اسم مرکب میگیم. بسیط نوم چې یو مفرد کلمه وي او نور اجزاوی ونه لري. اسم بسیط او اسم است که یک کلمه مفرد باشه و اجزای دیگر نداشته باشه، لکه اور، لاس، زړه او داسې نور. مانند آتش، دست، زړه یعنی قلب و غیره.